سلامونه او درنښت، زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونه تاسو ته وړاندې کوم او هیله ده چې تر پایه زما ملتیا وکړئ. د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر شاوخوا 6 جریبه شنه ساحه له بیارغونې او ترمیم وروسته د ټیکا دفتر لخوا جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې چې د بلخ مرستیال والي او د دغه ولایت یو شمېر چارواکو ګډون درلود، یادو چارواکو همدارنګه د ترکیې هیواد له فعالیتونو څخه خوښي څرګنده کړه او د دغه فعالیتونو پر دوام یې ټینګار وکړ. دا د مولانا جلال الدین محمد بلخي په هوایي ډګر کې د مسافرو انتظار ځای یوه سمسوره سیمه ده چې د ټیکا دفتر له لورې له بیارغونې وروسته اوس د بلخ مرستیال والي او ځینو ځایي چارواکو په شتون کې پرانیسته کیږي. په شمازون کې د ټیکا دفتر کاریداتور وایي د دغه ځای له جوړولو څخه یې موخه په یاد هوایي ډګر کې د حاجیانو او نورو مسافرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول دي. دغه سمسوره سیمه په سب باندې 6 جریبه ځمکه کې جوړه شوې ده. موږ په یاده ساحه کې د پیاده لارو ترڅنګ مو د سیوري لپاره څو ځایونه د اوداسه خونې، حاجیانو او مسافرو لپاره حمامونه جوړ کړي دي. د یادې ساحې په جوړولو باندې ټول $150,000 لګښت راغلی دی. ورته مهال د بلخ ولایت مرستیال والي په بیلابیلو برخو کې د ترکیې هیواد مرستې د ستایلو وړ وبللې او د یادو مرستو پر دوام یې ټینګار وکړ. از دفتر تیکا خیلی و مردم ملت ولایت بلخ و خصوصا بلخ افغانستان از نهایت خرسند است و تشکر میکنه که واقعا ما هم نهایت استقبال میکنیم از اینا، از خدمات از اینا. واقعا خیلی راضی هستیم که قسم خدمات را در ولایت بلخ انجام داده و خیلی واقعا و جای خوشحالی است که ما واقعا این خدمات اینا را و تشکری و نهایت خرسندی از استقبال میکنیم. له دې سره د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر مرستیال د ترکیې هیواد له چوپړتیاو وړاندې کولو قدرداني وکړه او ډاډ یې ورکړ چې له دغو جوړو شوو ځایونو څخه به په کلکه ساتنه کوي. موږ وعده ورسره کړې چې مراقبت به کوو، ترتیب به کوو، ساتو به. زموږ د میدان چې څه مسؤلیت دلته خلک لري هغه هم که مرکشران دي که مشران دي هغه ټولو د ترتیب وعده کړې ده چې دا کار به کوو د خیر انشاءالله، مراقبت یې کوو. نو موږ ډېر خوشحاله یو، خدای تعالی دې کامیابه کړي. دا په دې لنډو کنې خبرې مو ډېرې کړې وای. او دویمه دا ده چې دا هم د دې معنا ورکوي چې دا د ولایت معاون رؤسا صاحبان ټول راغلي دي، په دې افتتاح کې ګډون کړی دي. نو دا معلومه خبره ده چې دا د دوی کار ښه پرمختګ کړی دی او ښه کار دی او خوښوي یې ټول. نو خدای تعالی دې نور هم کامیابه کړي چې آینده موږ د دوی په مابینځ کې د ارتباط قوي او مستقیم وي او دا کارونه دغسې نور هم دوی سرته ورسوي. د ترکیې هیواد د مرستو همغږي کوونکی دفتر یا ټیکا چې د یاد هیواد د اطلاعاتو کلتور وزارت یوه څانګه ده. دغه دفتر له 2015 کال را په دې خوا په افغانستان کې د پوهنې، روغتیا او د ظرفیت لوړونې په برخه کې فعالیت کوي. په بلخ ولایت کې د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت د اطلاعاتو کلتور ریاست لخوا په مزار شریف ښار کې د کتاب پلورونکو په همکارۍ د کتاب او قرآن کریم نندارتون د یاد ریاست د یو شمېر مسؤلینو، لیکوالانو او د کتاب مینوالو په شتون کې جوړه شوه. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو د کتاب لوستلو اونۍ په رارسېدو سره د یو شمېر کتاب پلورونکو په همکارۍ په مزار شریف ښار کې د کتابونو نندارتون په لاره واچوو. له دغه نندارتون څخه موخه د کتاب لوستلو کلتور دود کول وبلل شو. در این نمایشگاه بیشتر از 30,000 عنوان کتاب که بیشتر از 200,000 جلد کتاب می شود به نمایش گذاشته شده و در این نمایشگاه حدود بیشتر از 15 انتشارات و کتاب فروشان همراه اطلاعات فرهنگ و همراه کتابخانه عامه اطلاعات فرهنگ سهیم هستند. برگزاری از این هفته گامی است برای انگیزه و ذهنیت دهی جهت رشد فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در کشور عزیز ما. ورته مهال یو شمېر کلتوري شخصیتونو د کتاب لوستلو کلتور دودولو په موخه دغه ډول نندارتونونه ډېر ګټور وبلل او د دغه ډول پروګرامونو په پراختیا یې ټینګار وکړ. این هفته کتاب و کتابخوانی که همه ساله در هفته آخر ثور برگزار میشه از تاریخ 25 تا 31 ثور. این بتونه همین فرهنگ خواندن کتاب و فرهنگ کتاب دوستی را در افغانستان آیسته آیسته نهادینه بسازد. در آینده برنامه‌های مختلف برگزار شود، برنامه‌های با هماهنگی بیشتری کتاب فروشان و اهالی نشر و فرهنگ که انشالله
با استقبال بیشتر، با توجه بیشتر و اینها منجر به تشویق جوانان و نسل نو بشه. له دې سره یو شمېر کتاب پلورونکو مطالعه د یو ټولنې د پرمختګ په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ او له مسؤلینو څخه یې وغوښتل چې له هېواد څخه بهر هم دغه ډول پروګرامونه په لاره واچوي. ما از مسئولین امارات اسلامی افغانستان تقاضا میکنیم که اگر بیرون از کشور نمایشگاه‌های همچون نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار کنه، ما انشالله آماده هستیم که در اون نمایشگاه شرکت کنیم. جامعه ما وابسته به مطالعه است. اگر جوانان ما امروز مطالعه نکنند، فردا با افراد کورذهن و تاریک فکر تبدیل میشوند. له بلې خوا یو شمېر ګډون کوونکو د دغه ډول نندارتونونو په لاره اچول وستایل او زیاته کړه چې د دغه ډول لا زیاتو پروګرامونو ترسره کولو په برخه کې باید هڅې وشي. ما از این برنامه استقبال خیلی زیاد می‌نماییم به خاطر که یگانه چیزی که افکار انسان تغییر میده در زندگی فردی و اجتماعی انسان تغییرات وارد میکنه همین مطالعه کتاب است. خواست ما از این مسئولین امارتی ای است که اونها باید از زمینه را به خاطر مطالعه و همچنان دیگه نمیت یک برنامه ها را ایجاد بکنه که جوانان اشتراک بکنه و از او سود ببرن. د یادولو وړ ده چې د دغه ولایت مسؤلینو هڅه کړې ده ترڅو د کتاب لوستلو کلتور دودیزه کولو په موخه هر کال دغه ډول نندارتونونه ترسره کړي. د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس د هیواد د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د هدایت پر بنسټ د یاد ولایت د قومونو ترمنځ د ملي یووالي د ټینګښت په موخه چمتال ولسوالۍ ته سفر وکړ. همدارنګه د ولسونو ترمنځ د پیوستون پر اهمیت خبرې وکړې. د بلخ ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست رئیس د اسلامي امارت له یو شمېر مسؤلینو سره د خپلو لیدنو په دوام د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ ته ولاړه او هلته یې له قومي مشرانو او د اسلامي امارت له یو شمېر مسؤلینو سره وکتل. اساسي هدف او موخه یې دغه وه چې زموږ د مسؤلینو هغه مهنګي دوی عملا وویني کوم چې د دوی مشکلات و ستونزې وې نو هغه وعدې انشاءالله مخکې موږ ورسره کړي وې او نن بیا ورسره تازه کړي. نو زموږ دا د ورسره وعده ده چې انشاءالله تعالی د دوی دا کوم مشکلات چې وه که مو خپله په وسه پوره وه دلته ورته حله وو او کوم په وسه نه وو پوره دا مو وعده ده ورسره لوړ مقامات ته رسوو. زمونږ د ټولو قومونو ترمنځ چونکې 45 کاله انقلاب تیر سوی خصومتونه بدبختیانې قوم پرستی نژاد پرستی منطقه پرستی دا اوج ته رسېدلې وه. دښمنانو د اسلام او دین د دیموکراسۍ په نامه د خلکو ګمراهۍ خواته وولي وه. نو موږ بیرته د خلکو ته دا تلقین کوو چې محترمو موږ او تاسو مجاهدینو مسلمانانو افغانانو موږ باید ټولو خصومتونه شاته واچوو د مینې او محبت د ورورولۍ ژوند باید اختیار کړو. په دې غونډه کې د اسلامي امارت مسؤلینو او د چمتال ولسوالۍ د بیلابیلو قومونو مشرانو د یوې باثباتې ټولنې د جوړولو او د خلکو ترمنځ د ملي یووالي او پیوستون په برخه کې د دغه حرکت د تنظیمولو اهمیت بیان کړ او په ملي یووالي ټینګار وکړ. یک قسم تشکیل جلسات اخوت صمیمیت برابری ایجاد بکنند. موضوع خشونت تبعیض دوگانگی از بین میرن. فعلا من غټ مشکل دغه چې بازار نه لرو او موږ غواړو چې مشران موږ بازار په هغه کې همکاري وکړي او د موږ بازار لکته د پایناو خلکو ته راولي چې موږ ډېر ځورېدلي یاستو او سړک هم خراب ده د برق مشکل ده دغه درې مشکلات لرو دغه به مشران تاسې ورونه ورسوي. باید یادونه وشي چې د افغانستان اسلامي امارت له واکمنۍ سره د افغانستان د بیلابیلو قومونو ترمنځ اتحاد او پیوستون لا پیاوړی شوی او د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست رئیس به د بلخ ولایت نورو ولسوالیو ته هم سفرونه وکړي. قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې